بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو الله مې خوشحال او آباد لره. دوستانو زموږ نننی سبق چې دی بیا د کانورسیشن په برخه کې دی چې په دې کې هاو باندې زموږ مجلس لا روان دی. په هاو کې موږ ډېر ځایونه لکه هاو اولډ او هاو آفن او هاو منی هاو مچ دا الفاظ موږ ته تیر شوي دي. نن بیا هم په هاو کې موږ مجلس کوو. لکه هاو فار معنا څومره لري، هاو فار څومره لري. د یو چا څخه دا پوښتنه کوي چې پلانی ځای د دې ځای څخه یا د پلاني ځای څخه څومره لري دی، هغه پوښتنه به په چا کوي؟ په هاو فار باندې کوي. لکه زه اوس وایم چې د کابل د کندهار څخه څومره لري دی، کابل د کندهار څخه څومره لري دی. څنګه به وایم؟ هاو فار از کابل فرام کندهار، هاو فار از کابل فرام کندهار. کابل د کندهار څخه څومره لري دی؟ جواب یې څنګه راځي؟ It is 100 کیلومتر فار. ګوره دا فار معنا لري دی. فار به ته په هره جمله کې راوړې چې ته ستاسو پوښتنه په هاو فار باندې وسوه چې جواب ورکوې، فار به په اخره کې راوړې. اوس ته د ملک په سطح ویلی شې امریکا د افغانستان څخه څومره لري ده؟ How far is America from Afghanistan؟ امریکا د افغانستان څخه څومره لري ده؟ It is 2000 کیلومترز فار. It is 2000 کیلومترز فار. دا چې ده 2000 کیلومتره 2000 ستاسو به په یاد 2000 کیلومتره افغانستان څخه لري ده امریکا. په دې باندې ته د هر ځای پوښتنه کولی شې. صرف چې کوم ځای ته د کومه ځای څخه لرې بولې اول هغه ځای یادوه چې اوس ته لرې، مطلب د دې ځای څخه کابل څونه لرې دی. اول به کابل یادوې بیا به دا ځای پسې یادوې. د کندهار څخه کابل څومره لرې دی، اول به کابل یادوې بیا به کندهار یادوې. ګوره ما درته وویله هاو فار از کابل فرام کندهار، هاو فار از امریکا فرام افغانستان. ګوره بس په دې باندې سر خلاص که جواب یې هغه سو It is 100 کیلومترز فار. دا فار به په اخر کې راوړې. په دې مې سر خلاص. بل لفظ چې دی هاو لانګ دی. لانګ هاو لانګ معنا څومره اوږد، د یو شي د اوږدوالي دپاره. مثال زه تا ته وایم چې دا دیوال څونه اوږد دی، دا روډ څومره اوږد دی. په دې کې به موږ چې استعمالو لانګ. هاو لانګ از دیس وال، هاو لانګ از دیس وال. دا دیوال څومره اوږد دی. هاو لانګ از دیس روډ، دا روډ څومره اوږد دی. هاو لانګ از دیس پین، دا قلم څومره اوږد دی. ګوره د اوږدوالي دپاره که کوچنی شی یادوې که لوی یادوې چې دا څومره اوږد دی، په دې کې به کوم لفظ راوړې؟ هاو لانګ باندې به ته دې پوښتنه کوې. اوس پوښتنه خو تا دا وکړل چې هاو لانګ از دیس وال، دا دیوال څومره اوږد دی. اوس به جواب څه شي ورکوې؟ It is 100 meters long. دا دیوال چې دی دا 100 متره اوږد دی. 100 meters 100 meters متره لانګ اوږد دی. په دې مې سر خلاص. صرف پر دا ځای باندې ګوره چې تاول هاو لانګ از دیس. اوس په دې پسې څه شي یادوې؟ دیوال یادوې، قلم یادوې، روډ یادوې، هر شی چې ته یادوې بس پر دا ځای باندې هغه لفظ ولګوه. هاو لانګ از دیس وال، how long is this road, how long is this fan, how long is this cloth. ګوره هر شی ته دا رقم یادوی چې cloth ټوکره ته وایي، دا ټوکر څونه اوږد دی. how long is this cloth. جواب یې بس هغه دی It is 2 meters. It is 2 meters long. It is 10 meters long. It is 2000 meters long. بس خالی دا پسې یادوه. ګوره لانګ د اوږدوالي دپاره سو هاو لانګ. په دې به مې سر خلاص شوی. دا زموږ سبقان چې روان دي تر اوسه پورې موږ د پریزنټ انډیفینټ ټینس څخه نه یو وتلي. پریزنټ انډیفینټ ټینس که ستاسو په یاد و د ایکشن دپاره او د سټیټ یا سچویشن دپاره د هر یوه دپاره ځان ته ټوبې و. د ایکشن دپاره ډو ډاز ولو، د سټیټ یا سچویشن دپاره چې بیا ولو هغه M is R، یعنی د present continuous to be و چاته ورکول کېدی؟ د present indefinite tense و state یا situation ته ورکول کېدی. په هغه کې در اوسه پورې موږ روان یو، موږ د هغه څخه وتلي نه یو. موږ په present indefinite tense کې در اوسه مجلس کوو. دا ګډ مجلسونه چې زه اوس کوم ګوره چې ما how long مې ووایي که مې how far ووایي. how far is دلته is دا چیز سولو، دا state سولو د چا دپاره؟
یعنی د کم ټینس د پریزنټ انډیفینټ ټینس ولې سټیټ سو یا سچویشن په دې وجه په دې کې یو کار نشته ورب ته ماته پیل کې راوښ یعنی ما دا تر تویس د دې ځای څخه کابل څونه لرې دی د دې ځای څخه امریکا څونه لرې دی دا دیوال څونه اوږد دی د دې اوږدوالی څومره دی ګوره ګرد مجلس چې دی دا په چا کې رالی په سټیټ یا سچویشن کې رالی نو د دې سره کوم ټوبې استعمالیږي د دې سره چې ټوبې استعمالیږي هغه به ایز ام آر دا درې قسمه راځي خو اوس موږ فلحال ایز استعمال کړی دی ځکه د پریزنټ کنټینیوس ټینس ټوبې دلته رالی اوس یو شی دی مثال یو ویډیو موږ لګولی ده چې دا ویډیو څومره اوږده ده زه ستاسو پوښتنه کوم چې دا ویډیو څونه وخت نیسي څومره وخت دا ویډیو نیسي How long does this movie take? How long does this movie take? How long does this movie take? دغه فلم مووی فلم ته وایي دغه فلم څومره وخت نیسي څومره وخت نیسي How long does this movie take? دغه فلم څومره وخت نیسي تاسو هم دا پوښتنه وکړه دا چالان دی دا څومره وخت نیسي اوس به جواب چې ورکړئ It is take 60 minutes. It is take 60 minutes. یا داسې وایه It is take an hour. It is take an hour. وینئ 60 minutes دا شپېته منټه وخت نیسي یا It is take one hour هم ورسره ویلی سي ان اور هم ویل سي ان ما درته ویل چې راځي هغه پر هغه ځای باندې ان راځي د پاره د یوه چې معنا یو چې هلته یا واول راغلی یا واول سونډ راغلی دلته واول نه دی راغلی واول سونډ راغلی دی ګوره اچ باندې شروع سوی ده د لفظ دلته څنګه ویل کیږي ان اور ګوره په دې باندې مې سر خلاص یا زه اوس وایم how long does this prayer take دغه لمونځ څومره وخت نیسي پرایر خو ستاسو په یاد دی لمونځ ته وایي How long does this prayer take دا لمونځ څومره وخت نیسي یا یو څوک یو کار کوي په یو کار باندې اخته وي How long does this work take ورک وایي یو کار ته یو څوک په یو کار اخته دی ته وا دغه کار څومره وخت نیسي په دې الفاظ به داسې وایي How long does this work take دغه کار څومره وخت نیسي څومره اوږدوال څومره ټیم غواړي څومره وخت نیسي How long does this work take جواب هغه دی ته اوس ویلی سې It is take 1 hour یا It is take an hour 1 hour an hour دواړه ویلی سې یوه ګنټه نیسي It is take 2 minutes ګوره په دې ټولو باندې ستاسې سر خلاصېږي ځکه موږ د وخت په اړه باندې سبق ویلی وو که ستاسو ویل چې د ټیم په اړه باندې موږ څه سبقان ویل دي په هغه باندې ستاسو سر خلاص زموږ مجلس چې روان دی په هاو کې روان دی دا د دې څخه وروسته هاو ټال یا هاو های دا دواړه یو لفظ دی هاو ټال څومره جګ یو څوک جګ دی یو دیوال جګ دی هاو ټال از دس وال دا دیوال څومره جګ دی ګوره هغه اوږدوالی و د یو شي اوس بیا جګوالی د یو شي موږ درته ښیي دا دیوال څومره جګ دی هاو ټال هاو های په هاو های یا په هاو ټال دا په جګوالی د یو شي درته ښیي هاو های هاو ټال this wall how tall this wall how high this man دا سړی څومره جګ دی پر هر شي باندې دا اوس نو هلته باره it is tall بس it is tall راوړي هم صحیح ده it is tall 2 meters it is tall 2 meters it is high 2 meters دواړه ویلی سي په دې مجلس کې ستاسې بالکل سر خلاص و خالي چې په کومې جملې په سر کې چې هاو لانګ راغلی دی په جواب کې به لانګ راوړي که د کومې جملې په سر کې هاو فار راغلی دی په جواب کې به فار راوړي د کومې جملې په سر کې هاو ټال راغلی دی ټال وایي جګوالي ته های وایي جګوالي ته لانګ وایي اوږدوالي ته فار وایي لرېوالي ته په دې به مې سر خلاصوي زموږ څه ډېره غوښتنه پر دې باندې کېږي چې تاسې په ګرامر کې کار وکړئ په ګرامر کې پرمختګ وکړئ یعنې ټینسونه ووایاست دا ټینسونه خلاص کړئ نو چې په ګرامر کې کم ګران ځایونه دي هغه راته ووایاست په ګرامر کې مې انشاءالله پرمختګ کوو پر دې شیانو په کنورسیشن په برخه کې به موږ څوکه دا خبرې کوو لکه اوس موږ وختي کې ویلي دي هاو اولډ آر یو ته د څو کالو یې
How old are you? ستا عمر څو کلن دی. How old is your father? ستاسو پلار څو کلن دی. How old is your mother? ستاسو مور څو کلن ده. How old is your grandfather? ستاسو نیکه څو کلن دی. How old is your grandmother? ستاسو انا څو کلن ده. How old is your son? ستاسو زوی څو کلن دی. How old is your daughter? هغه شیان ټول ستاسو زده کړي دي. دا په هاو کې زموږ مجلس تر اوسه پورې روان دی. بعضې الفاظ شته چې هغه په دې ټینس کې کار نه کوي، په راتلونکي ټینسو کې چې موږ ټینسونه ویلي نه دي پارته ټینسو کې به هغه بیا موږ ته په کار ځي. لکه پرفیکټ ټینس، پرفیکټ ټینس، پریزنټ پرفیکټ ټینس کې چې کم کار کیږي هغه د پاته الفاظ به انشاءالله د هاو بیا هلته وایو. که خدا کول خوشحال او آباد اوسئ. السلام علیکم.